تو دا نه چې ټوکې جایز نه دي نه بلکې ټوکې کولی شي خنداګانې کولی شي لیکن داسې خنداګانې نه چې په هغې کې مخامخ کستا ته دا هغه دا محسوس کړي چې دا انسان په ما پسې ټوکې کوي دا چې کوم دی ما سپکوي نو ده مقصود چې کوم دی هغه زما ضلالت دی او کوم چې ورپسې ټوکې کوي هغه هم دا ووایي چې دا زه وشرمومه او نن سبا اکثر دا مجلسونو کې کېږي لیکن که چېرته یو ښه مجلس لګېدلی وي دیني مجلس لګېدلی وي او په هغې کې د یو بل سپکاوی نه وي بلکې د خوشطبیۍ دپاره چې کوم دی هغه مجلس لګېدلی وي داسې مجالس هغه چې کوم دی جایز دي ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت دي چې یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو بوډۍ راغله او ورته وایي ای د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې زه جنت ته لاړه شم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته څه وایي وایي بوډۍ به جنت ته نه ځي نو هغه چې کوم دی ځان سره ډېره زیاته غمجنه شوله او خفه شوله په ژړا شوله چې ای د الله رسوله موږ خو دومره عبادات کړي دي موږ به ولې جنت ته نه ځو موږ څه ګناه کړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسکا شو وایي بوډۍ به جنت ته ځي لیکن د بوډیوالي په حالات کې به نه ځي بلکې دوی به واپس چې کوم دی ځوانۍ په حالت کې به جنت ته ځي نو هغه بوډۍ هم په خندا شوله نو تاسو دې حدیث ته وګورئ چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره مذاق وکړو ټوکې ورسره وکړلې لیکن په داسې انداز یې وکړلې چې هغه په دروغو کې رانللې بلکې هغه بوډۍ هم چې کوم دی واپس خوشحاله شوله او یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی او ورته وایي ای د الله رسوله وایي زما سره سورلي نشته دی وایي ما ته یو اوښ راکړه د سورلۍ دپاره یو اوښ راکړه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ورته وایي وایي ټیک ده وایي زه به تاله د اوښ یو بچی درکړمه نو هغه ورته وایي وایي د الله رسوله وایي زه به د اوښ په بچي باندې څه وکړمه وایي ما ته غټ اوښ پکار دی چې زما ضرورت پوره کړي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسکا شو تر چې وایي زه کوم اوښ درکومه هغه به هم د یو اوښ بچی وي نو که یو انسان داسې قسم ټوکې کوي دا جایز دي او انسان پکې دا سوچ وکړي دا نیت وکړي چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دي الله جل شانه ورته ثواب هم ورکړي لیکن زمونږ او ستاسو نن سبا مجالس هغه د دروغو نه خالي نه دي نو مجالس هم پکار دي لیکن دینی مجالس او که یو انسان یو خبره کوي یو ټوکه کوي نو هغه هم داسې ټوکه کوي چې هغې کې دروغ نه وي بلکې هغه ټوکه هغه په حقیقت باندې محمول وي څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې بوډۍ ته دا ټوکه وکړله او دې کس ته دا ټوکه وکړله نو عزتمند ورونو بیا موږ له پکار دي چې په دې خبرو باندې دا کم خبرې تېر شولې په دې باندې عمل وکړو الله جل شانه دې اول ما ته بیا تاسو په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علینا الا البلاغ